بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خورو افغانانو په سلامونه مو هرکلی کوم الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول روغه جوړ اوسئ. عزیزان دل در مواخر درباره افغان انیمیشن پروگرام اکثریت از دوستا سوالا و پرسش‌ها روان میکنن. مثل که برای شما گفته بودم ما برای شما اپدیتی خواهم داد. تا هنوز معلومات و اطلاعاتی که برای ما رسیده هغه دا دي چې که چیرته تاسو ته د پوست او یا هم د ایمیل د لارې ایمیلونه شوي او یا هم پوسټونه شوي اوسي او په دې کې تاسو نه بعضې وضاحتونه غوښتل شوي اوسي، لکه ستاسې رابطه کوم بینیفیشریز کوم اشخاص ته چې تاسو درخواست ورکړی دی د هغوی په اثبات رسول دي چې تاسو سره څه اړیکه څه خپلوي څه دوستي لري. هغه به په دې طریقه کیږي چې کومه ستاسو تذکره چې ده فرض که تاسو خپل وراره یا ورور یا چا درخواست ورکړی اوسیږي نو په هغې کې ستاسې د پلار نوم او د نیکه نوم باید مشخصا ډول سره واضح اوسیږي او د هغوی په تذکره کې او ستاسو په تذکره کې تاسو کولی شئ چې بیا دا اکثریت دوستانو ته ما فردي هم مشوره وکړه چې یو کور لیټر ورکړئ چې ته مو خپله درخواست ورکړی اوسیږي نو یو کور لیټر ورکې ولیکئ او که چېرته مو خپله درخواست نه وي کړی نو بهتره ده چې بیا د وکیل ته دا معلومات ورکړل شي چې د دغه طریقه هم ګټه اخیستلی شو. دوی بیا د میریج سرټیفیکیټ یا د نکاحنامې غوښتنه کړې ده که چېرته هغه بیا ستاسې خپلو مور پلار ته دغه ورکړي اوسیږي نو مرسته کولی شي او یا هم ستاسې کومه نکاحنامه چې ده په هغه کې به حتما هرومرو ستاسې د شاهدینو په طور باندې مور یا پلار یا تره یا دغه څوک به تاسو ځان سره وړي اوسیږي. بله هغه موضوع چې ده د ای ویټینګ په اړه ده چې اکثریت دوستانو د ایمیل د لارې او یا هم د پوسټ د لارې دوی ته د ای ویټینګ غوښتنه شوې ده او په دې کې بعض دوستان یو څه کنفیوز غوندې دي. نو په لومړي سر کې خو به دا ووایم چې دغه ای ویټینګ پروسه ستاسو ته فارم راځي یا د ایمیل د لارې او یا هم د ورقې د لارې. نو دغه فارمه چې ده باید که د ایمیل د لارې تاسو ته راغلی باید تاسو یې چاپ کړئ پرنټ یې کړئ خپل مشخصات خپل نوم تخلص تاریخ تولد ایمیل اډرس کانټاکټ نمبر او دغه مهمه اصلي مسله چې ده د رول بینګ ویریفاید د چا دپاره دی نو په دې کې باید تاسې د افغانستان اډمیشن پروګرام اپلیکنټ ولیکئ یا د افغان اډمیشن پروګرام اپلیکنټ ولیکئ. یعنی بیا هم ویم هلته به لاندې ولیکم رول بینګ ویریفاید کې باید تاسې افغان اډمیشن پروګرام اپلیکنټ ولیکئ او لاندې بیا نیم اف ارګنایزیشن چې دی په هغه کې باید تاسې د افغان اډمیشن پروګرام ډپارټمنټ جسټس از د ارګنایزیشن ولیکئ. نو افغان لاندې بیا د نیم اف ارګنایزیشن کې تاسې باید د افغان اډمیشن پروګرام ډپارټمنټ اف جسټس دا باید دوستانو ته ما ویلي وو خو فکر کوم بهتره وه چې په دې باندې موږ باید تاسې یو ویډیو جوړه کړو څو دوستانو ته یې ورسوئ. اخرنی اپډیټ همدغه دی کوم نوی ټیم چې ټاکل شوی دی په هغې سره زه ښه سم رابطه کې یم په دې معنا چې ښه فشارات مې پې اچولي دي د افغانستان اوضاع مې ورته بار بار تشریح کړې ده او زه منتظر یم لا تروسه یې ما ته هغه مکتوب نه دی رالیږلی کار پرې کوي ځکه هغې کې ما بیا چې باید دوه درې پوښتنې وي چې هغه ډېرې کلیدي پوښتنې وي. یوه دا وه چې د افغانستان موجوده کوم نظام حکومت چې دی هغوی پاسپورټ ورکول بند کړي دي په کابل کې او چې دا بیا نو یو لوی سرخوږی جوړولی شي. بیا ما پوښتنه ترې وکړه چې که چاته داسې کورنۍ وي او په دې کې بیا داسې والنربل کورنۍ هم شته چې مور پلار یې حتی دلته دي بچیان هلته پاتې دي دا به څنګه کولی شي پاسپورټ ترلاسه کړي پاسپورټ خو ورکوي هم نه نو دې دپاره الټرنیټیف او بعضې لارو چارو باندې موږ پیشنهادونه ورته هم کړي دي. نو منتظر یو چې موږ ته مفصل یو دغه راشي ده کارسپانډنس راشي یو مکتوب راشي نو بیا به انشاءالله العزیز موږ په راروان وخت کې په کوم پخوا ایمیلونه چې راغلي دي یا معلومات چې راغلي دي یا شریک شوي دي هغه به هم د میټینګ د لارې موږ مطرح کړو. زما ستاسو نه غوښتنه ده چې په راروان میټینګ کې چې غالبا راروان هفته او یا هم نږدې وختونو کې میټینګ موږ جوړو تاسې موږ سره پکې برخه واخلئ. که چېرته تاسې پوښتنې لرئ نو تاسې کولی شئ چې یا یې د دې ویډیو کمنټ کې پرېږدئ او یا هم زموږ سراسر د شورا استازي لرو تاسو کولی شئ چې د شورا استازو سره رابطه وکړئ او خپلې پوښتنې ترې مطرح کړئ نو او یا هم د واتساپ ګروپ د لارې او که واتساپ ګروپ کې تاسو اضافه نه یاستئ نو شورا استازو سره رابطه وکړئ تاسې به د شورا په واتساپ ګروپ کې اضافه کړي. یوازینۍ هیله دا ده چې په واتساپ ګروپ کې موږ یوازې هغه دوستان چې هغه استازي دي د مختلفو
ښارونو کاونټیز او کلو او یا هم د ګروپس که 15 نفره تاسو سره یاستئ نو هغوی ته اجازه ورکوو ځکه چې هغه بیا که ټولو ته اجازه ورکړو ډېر زیات سرګردانۍ جوړېږي. په دغه واتساپ ګروپ کې موږ یوازې هغه مسایل چې هغه د للمشتو افغانانو پورې مربوط وي دغه شریکوو. نو سیاست او بعضې نور مسایل دلته مونږ مصرفوي. نو بهتره ده چې یوازې هغه موارد دلته اضافه شي، شریک شي چې هغه د للمشتو افغانانو په ګټه ثابت شي. تشکر. آرزو دارم که همین معلوماتایی که شما خواسته بودین یک کمی برای شما وضاحت داده باشم. تا ویدیو آینده شما رو به خدای پاک میسپارم. زنده و سلامت باشید.